رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې پر ورځ یو ساعت دی، یو ټیم دی، ډېر معمولی ټیم دی. حضور پاک دا ګوتې مبارکې داسې کړې، ډېر معمولی ټیم دی چې انسان د الله نه په هغه ټیم کې دعا غواړي نو الله وله هره دعا قبلوي. هغه ټیم د جمعې کم یو دی نو هغه کې بیا صحابو په منځ کې اختلاف راغلی دی، ډېر اقوال دي پکې، خو چې کوم راجح قولونه دي نو یو قول پکې دا دی چې امام کله خطبې ته ودرېږي، دا چې کوم بانګ وای دا ورست مخکنی بانګ نه دا وروسته بانګ، او د خطبې ته ودرېږي تر د مانځه د فراغت پورې، دې ټیم کې الله دعا قبلوي. او دویم د مازدیګر د مانځه نه پس د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی د امام بخاري شریف کې، د مازدیګر د مانځه نه پس تر ماښامه پورې دې ټیم کې الله دعا قبلوي. رسول الله مبارک فرمایي وفيها ساعة، داسې ساعت لا يوافقها رجل مسلم چې یو مسلمان هغې سره برابر شي او يسأل فيها د خدای نه پکې سوال کوي د دنیا او د آخرت د خیر، الله بوله دعا قبول کړي.